السلام علیکم ګران دوستانو، امید ده چې تاسو به روغ او جوړ وئ او ترې شوي ویډیوګانې به درته ګټوره تمامې شوې وي. دوستانو، د ټیکنیکل ویډیوګانو په سلسله کې نن راځو په یوه ډېره مهمه موضوع باندې خبرې کوو. هغه هم ده چې څنګه کولی شو د یو پروګرام یا د یو اپلیکیشن نوټیفیکیشن یعنې میسیجونه موږ بند کړو. تاسو به لیدلي وي ګران دوستانو، ډېری وخت داسې اپلیکیشن وي چې موږ او تاسو خپل موبایل کې انسټال کړي وي او د هغې له میسیجونو څخه موږ او تاسو ستړي شو او نه پوهېږو د دغه میسیجونه څنګه موږ بند کړو. یعنې موږ ته هر وخت میسیجونه راکوي، یا روزانه راکوي، یا مثال په ساعت کې راکوي، یا کوم وخت چې موږ او تاسو آنلاین شو هغه یو میسیج راکوي. هغه که هر اپلیکیشن هغه که فیسبوک وي، هغه که یوټیوب وي، هغه که بل کوم ادنه اپلیکیشن وي، نو د هغې د میسیج بندولو طریقه به انشاءالله په دې ویډیو کې تاسو زده کړئ. څنګه کولی شو هغه میسیج ته موږ میسیجونه د هغې موږ بند کړو. نو تاسو به راشئ، لومړی به د خپل موبایل سیټینګ ته راشئ. زه له دغه ځایه نږدې سیټینګ ته ورځم. تاسو موبایل کې چې کوم ځای کې سیټینګ وي له هماغه ځایه تاسو کولی شئ چې سیټینګ ته ورشئ، د خپل موبایل سیټینګ ته، او له هغې وروسته به دلته تاسو راشئ ګران دوستانو، دلته به په اپس باندې کلیک وکړئ. اپس، او که چېرته تاسو موبایل کې موجود نه وي اپس او درته ښیي نه، نو تاسو به په دې سرچ کې ورته ولیکئ، پاس سرچ کې. خو زما موبایل کې تیار دلته موجود دی، نه غواړم چې سرچ کې ورته ولیکم ځکه چې ویډیو راڅخه اوږدېږي. اپس باندې مو چې کله کلیک وکړل، دلته تاسو ته هغه ټولې اپلیکیشنې درکوي کوم چې تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړي دي. نو له همدغه ځایه به تاسو راشئ، هغه اپلیکیشن، هغه اپ چې هغه تاسو ته زیات میسیجونه درکوي، تاسو ورنه په ضبط شوي یئ، نو هغه به انتخاب کړئ. لکه د مثال په ډول دلته راځم، زه اوس یو انتخابوم ستاسو په مخ کې. دلته سر باندې کې شوي دي مثال افغانستان سیمي کارز، دغه یو اپلیکیشن دی. زه مثال دغه د دغې کوم نوټیفیکیشنز چې دي، کوم میسیجونه چې دي، هغه زه بندومه. نو هغې باندې به تاسو کلیک وکړئ او لاندې به راشئ. دلته لاندې لیکل شوي دي نوټیفیکیشنز. نوټیفیکیشنز معنا میسیجونه. دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا مو چې کله ووهه، دلته تاسو ته دغه صفحه راخلاصېږي او په دې صفحه کې تاسو ګورئ دوستانو، د سر باندې لیکل شوي دي شو نوټیفیکیشنز. شو نوټیفیکیشنز مطلب دا چې د دغې اپلیکیشن کوم نوټیفیکیشن، کوم میسیجونه چې دي، هغه د موبایل ته راځي. دلته به تاسو راشئ، د دغې موبایل اپ هغه کوم میسیجونه چې دي له همدغه ځایه به یې تاسو بند کړئ. دلته شو نوټیفیکیشن لیکل شوی دی، تاسو یوازې په دې کمانډ باندې تاسو کلیک وکړئ تر څو دغه کوم هغه چې دی دا کمانډ آن دی، اوس دغه اف شي، یعنې بند شي. دغه د دوستانو اوس تاسو ته نوټیفیکیشن نه راځي. لاندې درته ولیکل نوټیفیکیشنز فرام دیس اپ آر بلاکډ، یعنې تاسو ته به اوس میسیجونه نه راځي. نو تاسو کولی شئ دوستانو چې د هر اپلیکیشن میسیجونه چې وي، هغه که فیسبوک وي، هغه که بل وي، مثال تاسو ته فیسبوک هم راواړوم. بعض دوستان د فیسبوک له اپلیکیشن د میسیجونو څخه په عذاب وي. نو دلته فیسبوک باندې لاندې کلیک وکړئ او دلته به لاندې راشئ. تاسو ګورئ دوستانو، دلته لیکل شوي دي نوټیفیکیشنز او له هغې وروسته ویل شوي دي الاود. مطلب دا چې میسیجونو ته اجازه ورکړل شوې ده، یعنې فعال دي، راځي به درته. زه غواړم دغه بند کړم. دې باندې به کلیک وکړئ او دلته شو نوټیفیکیشنز دي او دې باندې به دلته بیا دوباره کلیک وکړئ تر څو اوس آن دي، دا به اپ شي. وګورئ دوستانو، لاندې ولیکل نوټیفیکیشنز فرام دیس اپ آر بلاکډ، وایي نوټیفیکیشن د دغه اپ څخه اوس څنګه شو، بلاک شو. تا ته به نوټیفیکیشن نه راځي، یعنې میسیجونه به درته نه راځي. نوټیفیکیشن معنا میسیجونه. نو دغه دوستانو، او که چېرته بیا آن کوئ دوستانو، همدغه اسانه طریقه ده، فقط دغه کوم کمانډ چې دغه آن کړئ، تاسو ته بیا واپس هغه میسیجونه راځي. دوستانو تاسو کولی شئ دغه ځای کې چې کوم څومره اپس تاسو سره در سره دي، هغه که هر اپ وي چې تاسو د هغې د میسیجونو څخه په عذاب یئ، هغه له دغه ځایه په همدغه طریقې سره بند کړئ. او که بیا چې چېرته وغواړئ چې دا فعال دي شي واپس، نو هغه تاسو فعالولی هم شئ. انشاءالله په راتلونکي نورو ویډیوګانو کې به د اواز په اړه هم خبرې کوو چې د یو اپ د میسیج اواز دې څنګه یې، اواز دې ماته وکړي نه دی وکړي، او نور انشاءالله ښایسته ښایسته ویډیوګانې به جوړوو. دغه ویډیو نور نه اوږدوم، همدغه ځای باندې بس ده. او ګران دوستانو، یوه یادونه درڅخه کوم، که چېرته تاسو زموږ د یو ایل ډي ټیچر یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، نو یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ډېره ډېره مننه چې تر همدغه ځای راسره وئ. تر بیا د الله په امان.